ټوخی څنګه کوم د دغه باره کې تفصیل وکړه. ټوخی هوښیار خلک د ډېر تکړه تکړه خلک چې تېر شوي دي خو په مرور د زمان باندې دوی د زابل له سیمې د زابل له سیمې څخه مختلفو ځایو ته تللي دي، ترکستان ته تللي دي. دا خو د نادر افشار په وخت کې هم ډېر ژوبل شوي دي. ترکستان ته د هرات په سیمو کې په بادغیس سیمو کې داسې ډېر هغه شوي دي. کابل په شاوخوا نورو ځایو په مختلفو ځایو کې دي. ټوخی د غلجۍ له مشهورو قبیلو څخه ده. شبدیر اکثریت او مرکز یې د زابل په حصه د افغانستان ده. دا مشهور خلک هغه نومیالي چې دي هغوی په دوی کې ډېر دي. نو خو ځینې به زه داسې د مثال په ډول درکړم. په 1555 میلادي کال کې د همایون مغول باچا چې په ډیلي باندې ناست و، دغه شاه محمد ټوخی په 1550 میلادي کال کې د مغول باچا لخوا څخه د کندهار حکمران لا زعفران ټوخی په شاخ میرانځی ټوخی ده. د هوتکي دوې ډېر یو نامتو سیاسي پوه عالم تېر شوی ده. تر دغه له یو څه ورمخته یعنې د میرویس نیکه څخه د پلرو په زمانه کې دا معلومه خبره د سلطان ملخی ټوخی ډېر تکړه سړی او ډېر د اورنګزیب یا د شاهجهان په دور کې دته دا د منګ ازاده منګ د ازاره چې دي دا منګ دي، مغول خلک دي. دا خلکو چورو چپاو جوړ کړي وو، دا لارې وهلې. بیا دغه لارو ته دی سلطان ملخي ته فرمان راولاړو د دغه ځای د جلدکه تر غزنه د استقلال لاسته کړو. بیا درته فرمان راوړي د لارو رئیس وټاکل شو، یعنې د هغه علاقې مشر وټاکل شو د ډیلي د مغول حکومت لخوا. بیا شهید شوی هم د ازارو په یو عمله کې چې غلچکو حملې کولې او زه یې مخه نیوله د ارغنداو په حصه. ډېرې حصې ځینې خلاصې کړي دي. بیا د ازاره ځینې غرو ته هم ځینې ختي دي. ازاره په هغه وخت کې د ظهیرالدین بابر په وخت کې د زابل وروسته بیا نیول شوي دي چې پښتانه ورغلي دي. اول هغه خلک په هغه وخت کې راغلي دي چې دا چنګیزو د دغو په وخت کې له دغه مخلوقه څخه چې په هر ځای حمله کړې د انسانان یې قتل کړي. هغه وخت کې دا پښتانه یا دا خلک ډېر ژوبل کړي وو. بیا دا خلک په دغه ځای محسوس وو. دا په دې کې دا جوجې ماجوجې چې یې بولي دا هم ځینې مورخینه دغه خلک بولي چې وحشي خلک وو. دا منګ ازاره بیا دوی به داسې یو چپاو کاوه چې په کومه علاقه به ورغلو علاقه به یې وسوه، یعنې وبې خوړله، ویږي وو. دا له هغو غرو راتلو، دا له کومه چې راغلی دا د منګولیا له حصو رالو. د چنګیز په وخت کې تر چنګیز مخکې چپاوونه کړي دي. دا قسم قسم دا شیان راغلي. نو په دې وخت کې سلطان ملخي ډېره بهادري وکوله او د کلات ډېرې حصې ځینې خلاصې کړي له دغه غلچاکو څخه د غلجیو په ملاتړ. د کلات په حصه د غزني په حصه د غلجیو په ملاتړ د دا استقلال نیولی دی. نور نومیالي خو نو ما د ملا زعفران ټوخی د هوتکي دورې ډېر تکړه سړی تېر شوی ده. اسلام خان ټوخی ډېر یو جنګي کمانډر تېر شوی د جلال ځای ده د هوتکي دورې چې په اصفهان کې یې کارنامې په مختلفو ځایو کې په تهران په دغو ځایو کې کړي دي. د اشرف ټوخي د شاه اشرف هوتک سره یې ښه ملاتړ هم کړی ده، له شاه محمود له دغو سره ټولو سره. اخترخان بیا شمرځای ده د نادر افشار په مقابله کې دی چې حملې وشوې په د زابل په جنوبي سیمو. دلته د اخترخان هم ښې مقابلې کوي. ملا باز ټوخی بیا د خپلې زمانې ډېر یو مشهور شاعر تېر شوی ده چې په پټه خزانه کې هم ذکر راغلی ده.
محمد نور بن محمد حسن خان بن عبدالله حبیب توخی دا هم یو تکړه عالم تیر شوی دی په کندهار کې په 1815 کې یو کتاب جامع السلوک په عربي ژبه لیکلی ده. مولوي عبدالله توخی د امیر دوست محمد خان معاشر و، ډېر ستر عالم و. په 1838 کې په هرات په معاشره کې وفات شوی دی. معاشره د شاهي خاندان د مخالفت و په منځ کې راغله. معاشره امیر دوست محمد خان په هرات وکړه. دی بیا په 1838 کې په هرات کې وفات شوی. غلام حیدرخان توخی چې د په 1880 کې د امیر عبدالرحمن خان لخوا د کندهار د عسکرو مشر وټاکل شو. ډېرې جګړې یې کړي دي له هزارهو سره د نورو سره نورستان کې په نورو ځایو کې د امیر عبدالرحمن خان. سردار عبدالله خان میرانزی توخی د عبدالرحیم خان زوی د اصلا د زابل میرانزو توخلو څخه د مزار ته تللی د خپل د حکومت په واسطه حالت مختلف وظیفې په افغانستان یا په جنوب جاوي کې اجرا کړي دي. ښه تکړه دغه و د مزار ملکي نایب سالار او نایب الحکومه هم و. په 1902 کې بیا د بلخ حکمران و. په 1911 کې هلته وفات شو. د سخي صاحب د روضې سره خاورو ته په مزار کې وسپاره. عبدالمن خان توخی د خاکې دا ډېر ستر ملي شخص تېر شوی ده. اوس یې له دا خلک صفتونو کې ډېر سخي او بادر سړی تېر شوی ده. ما په کوچنیوالي زه کم هم ما لیدلی ده. ډېر ملي سړی تېر شوی. داسې نور هم د ډېر پکې په روزګان ولایت کې رسول خان تېر شوی ده د ظاهر شاهي په وخت کې. بیا د دې کورنۍ مابندي خان ولد باز محمد خان ولد محمد رسول خان ډېر جهاد یې کړی د. ډېر پیاوړی سړی تېر شوی د. ډېرو ملي خلکو ته خوښو د دراوت په دغو یوسو کې دغه د روزګان په حصه کې یوه دره ده. په دغه کې اکثریت دوی دي. نور غلجیان به ورسره وي. ډېر بادر سړی د په ټول روزګان نه په کندهار کې معلوم سړی رسول خان. دا شو په دوی په کورنۍ کې نور هم ډاکټر نجیب الله په حکومت کې له روسانو تر هغه پورې محمد خان ډېرې قربانۍ ورکړي دي. ډېرې سختې مقابلې یې کړي دي. جیلاني خان چې تېر شوی د ضابط زبیر غراب د جیلاني خان زوی. فقیر محمد خان جلالزی بیا د باز زوی و د شاهجوی. دا هم یو ملي سړی تېر شوی د. ډېر تکړه سړی د ظاهر شاهي په دور کې د هولان آباد اوسېدونکی و. یو تکړه خان تېر شوی ده.